د کونړ ولایت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې په روان لمریز کال کې 461 جنایي قضیې څېړلې دي. د کونړ ولایت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې د مدیر ښاغلي فضل حق هلال په وینا د خپل مسلکي ژمن کاري ټیم او د عام ولس د همکارۍ په نتیجه کې د روان 1403 لمریز کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د هود د میاشتې تر 12مې نیټې پورې په مرکز او ولسوالیو کې 461 قضیې څېړلي او په تړاو یې 1128 تنه نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. خو په ادارو کې مسلکي کسان هم شته دي او د نوې مجاهدینو چې کم کسان نوې را داخل شوي دي هغې مو الحمدلله ټول مسلکیان شوي دي او بل د دې غټه وجه دا ده چې ولسونه موږ سره همکارۍ کې دي شپه ورځ او سره موږ هم په رابطه کې او هغې موږ سره بلا تنخواه موږ نه ډېر کار ولس کوي د ولس همکارۍ نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ تقریبا 461 قضیې هم بررسي کړي دي په ټولو ولسوالیو کې په 15 ولسوالیو کې او په مرکز کې هغه هم په مختلفو تورونو باندې څوک سرقت او څوک معمولی د څوک څپېړې د لاتکوپۍ دغسې قضیې راغلي دي او هغه هم وخت زمان سره بررسي شوې ده او تحقیق نه وروسته قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. نوموړی د کونړ ولایت ولسونو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول د تشویش وړ سیاسي او جنایي مسایل په کونړ ولایت کې وجود نه لري او په وینا یې د کونړ امنیتي مسؤلین شپه ورځ د خپل ولس د هوساینې هڅه کوي. ټول خلکو له اطمینان ورکو ډاډ ورکو چې هیڅ قسم د تشویش وړ مسایل زموږ په کونړ کې نشته دی نه سیاسي مسایل شته دی او نه جنایي شته دی او دا لږ خو انسانان چې په دنیا کې ژوند دي طبعا خامخا لږ به شی پیدا کیږي نور د تشویش وړ هیڅ شی هم نشته دی. موږ 100% خلکو له ډاډ او اطمینان ورکو او زموږ پرسونل هم شپه ورځ موږ ورته دعاګانې کوو ډېر زیات خوشحاله وي که وخت د چوټۍ هم وي او د ماښامه پورې څوک دې ته نه ګوري چې رسمیت شته یا نشته دی بغیر د رسمیتو نه ځکه دا هغه خلک دي چې 20 کاله بغیر د تنخواه نه کارونه کړي وو او بلکې د سر قرباني یې ورکړې وه اوس د ولسونو خدمت به خامخا کوي ولسونو له به موږ دمه ورکوو انشاءالله. په کونړ کې د جنایي قضیو پر ضد مبارزه ښیي چې امنیتي مسؤلین د قانون د پلي کېدو لپاره ژمن دي.